बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زه یم یاسر شاه او دا وخت تاسو د کنډو نیوز نه ویډیو ګورئ قدرمندو نن به تاسو ته په دې ویډیو کې داسې اپلیکیشن در وښیم که تاسو څنګه کولی شئ چې د انټرنیټ څخه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ یعنې که هغه هر یو انټرنیټي هر یو اپلیکیشن هر یو براوزري یعنې یوټیوب فیسبوک او انسټاګرام هر یو اپلیکیشن نه تاسو ښه په اسانۍ سره ویډیوګانې را ډاونلوډ کولی شئ نو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ کنډو نیوز سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ ښه دوستانو نو ویډیو شروع کوو ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې دا ویډیو تاسو سکیپ کړله نو بیا تاسو ته پته نه لګي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ خاص کر پښتنو دپاره دی نو تاسو دا اپلیکیشن ښه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی سټیپ بای سټیپ تاسو ته زه درښایم نو زه یم یاسر شاه کنډو نیوز نه تاسو ویډیو ګورئ راځئ چې ویډیو شروع دوستانو نو دا اپلیکیشن کوم چې تاسو ته زه درښایم دا په پلی سټور کې نشته دی نو تاسو به دا اپلیکیشن د یا کروم براوزر نه یا د ګوګل نه را ډاونلوډ کړئ نو ښه دوستانو لاول په پلی سټور کې سرچ کوو چې تاسو ته پته ولګي چې دا رښتیا په پلی سټور کې نشته نو تاسو پلی سټور ته راشئ پلی سټور کې به دا اپلیکیشن سرچ کړئ دا په پلی سټور کې نشته دلته به تاسو ولیکئ ویډ میټ چې کله تاسو ولیکو نو دا به تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته به یعنې په پلی سټور کې دا نشته تاسو دلته کتلی شئ چې دلته نشته دی نو تاسو به زه تاسو ته داسې طریقه درښیم دا به تاسو لاړ شئ په هغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو دې طریقه زه تاسو ته درښیم د هغې ځای نه تاسو په اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ ها دوستانو کله چې تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو په دې به تاسو کلیک وکئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو په دې کې دلته تاسو ته غوڼه آپشن دلته هم راړوي او که تاسو چېرته په دې غونډې براوزر دلته تاسو ته راړوي خو که تاسو نور براوزر هم غواړئ نو تاسو په دې مور کلیک وکئ نو تاسو ته به ډېر شی د کم یو څخه تاسو ویډیوګانې را ډاونلوډ کوئ نو هغه غونډ به تاسو ته دلته راواوړي تاسو کتلی شئ لکه څونه ډېرې براوزرې دلته راواړوي دلته تاسو نور هم په دې باندې کلیک وکئ تاسو ته نورې هم ښایي نو ډېره ښایسته اپلیکیشن دی او که تاسو غواړئ چې لاول به د یوټیوب نه شروع کړو که د یوټیوب نه څنګه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو دې کې تاسو به کتلی شئ په دې بر سر کې یوټیوب دی په دې به تاسو کلیک وکئ کله چې تاسو په دې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته خیال شته دی یوټیوب یې راته غونډ خلاص کو یعنې کولاوي کو نو تاسو اوس دلته کومه ویډیو را ډاونلوډ کوئ مثلا زه به په دې باندې کلیک وکړم تاسو کتلی شئ ها دوستانو تاسو به اوس دا څنګه را ډاونلوډ کوئ دا نو تاسو به دلته یعنې دا سور غشی نشان په دې به تاسو کلیک وکئ نو دلته به تاسو ته در وښایي چې تاسو څنګه کولی شئ په کوم پرویډن کې تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ 200 باندې یا 360 یا 140 باندې یا به 140 باندې نو تاسو به په دې کم وي نو دا یو زموږ سره کم دی کمه MB وي نو زه په دې کلیک وکړم په دې چې کله کلیک وکړو نو بیا تاسو دا ډاونلوډ نه په دې به تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره ډاونلوډینګ سټارټ شي دلته تاسو کتلی شئ ډاونلوډینګ دلته سټارټ دی یعنې دلته تاسو کتلی شئ ډاونلوډینګ سټارټ دی نو دا به اوس په یو ساعت کې را ډاونلوډ شي نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی نو تاسو دا را ډاونلوډ کولی شئ او که تاسو غواړئ چې د فیسبوک نه را ډاونلوډ کړئ نو په فیسبوک به تاسو کلیک وکړئ ګو ټو بیا په دې کې تاسو په دې ګو ټو فیسبوک باندې کلیک وکړئ کله به تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته خپله آی ډي راواړوي نو که تاسو دلته اوس په فیسبوک کې چېرته ویډیو را ډاونلوډ کوئ نو په دې غشي نشان کوئ په دې سور دا ویډیو په ډایرکټ تاسو په هغې طریقه را ډاونلوډ کولی شئ تاسو HD سلیکټ کوئ بیا په دې ډاونلوډ کلیک کوئ نو ښه په اسانۍ سره ډاونلوډ کېږي انسټاګرام نه د هر یو اپلیکیشن نه تاسو ویډیوګانې را ډاونلوډ کولی شئ نو ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل کنډو نیوز سبسکرایب کړئ او اوس ما له راکئ یاسر شاه له اجازت د بلې ویډیو پورې د الله په امان